ټوخېږه خدای دې سټه وباسه یو خیرات په قرآنونه پرې که تاله ما د سپو زنځیر رانه د سپو په زنځیر دې تړم او وای خدایا مړه شم داسې خاوند دی وای رحیم ګله د ستنې ته دې تړم چې نور یو خیرات رانه لاړه نه شي زه به نور سره مړه شم ډاکټر راغله د خیرات خو یې نه 2 ګنټې وشوې نه 2 ګنټې ونه شوې شه به بیا راپاسه هلته په دغه کې په پلونو کې واده دی هغې له هم لاړه شه زه هم تاله ډاکټر راوړم خو که دا پرې د بدپریزي وکړه د دا غاښونه درنه وباسم زه هم تاله ډاکټر راوړم خدای دې سټه وباسه زه خو زه یې رحیم ګله خو لږې شنې لوچې هم درسره وړه یاره ته شنې لوچې غواړې خدای دې سټه وباسه زه یم چې زه دې په والو شنه کړم خو ښځه ذات یې که نه تا دې بیمارۍ ته وګوره شنه لوچې درسره وړه ویم چې په والو دې شنه کړم په والو ولې دا کور د چا دی دا خو دې مسلمانه دا کور ستا دی خو مسله پکې زمونږ ده تا ته څه مسله ده مسله خو ما ته راپېښه ده یاره لکه سجي داسې کار ده چې موږ دله دا علاج وکړو ته راځه چې دغه له ورشو که نه بیمار له دا مریض دی دا انجکشن ونیسه ودرېږه دغلته ختمه ده بس ختمه ده ډاکټر صاحب هغه چې دا ټوپونه وه دا کوي په دې مخکې وخت کې ما دا لوچې هم غوښتلې داسې کار دی چې دا څه الوهي زموږ یقین صرف په دې دی په ټوکو به نه بهتر وځي ډاکټر صاحب داسې کار دی که نه په دې خو سګنل هم نه راځي ځکه په سګنل راځي دا تا غوږونو ته نه دی اچولی خفه کېږم او که نه دا لږ ایمرجنسي کې دغه او که نه ایمرجنسي کې خفه نه شي سوچ کوئ که نه ډاکټر صاحب خفه نه شي ها بالکل وسم کار دی ډاکټر صاحب ته دا وا د سره ټک پکې نه کوي ډاکټر صاحب خو خفه کېږم دا تا د کټ په بازو باندې داسې خیال یې که نه ډاکټر صاحب خفه کېږم که نه نو ګوره خفه نه شي ډاکټر صاحب دا پرېږدو بس انجکشن ورته وکړئ هزاره انجکشن به ورته وکړو انجکشن لا کوه انجکشن ورته وکړه ډاکټر بس دا د ما تیار راغی چې دا ښه ښه دي کړي بس دوا کوه دوا خو کومه ډاکټر صاحب ورته اوس په ټیک شي انشاءالله کار به ټیک شي او خدای به دغه کړي او پیسو له ځان دوکان ته رارسو موږ ته بل مریض دی د الله په امان دا د ځان سره بیا داسې ډېر مه راوړه نه صحیح دا ځان سره بیا مه راوړه ویم ما څنګه چې لږ ګزاره دې وشوه که نه ډاکټر خو دې ستن وواله یا سړیه د څه شي ډاکټر او د څه شي ستنه قسم په خدای چې اوس مې راوسې ما یې ته خو عجیبه کار کوې یاره په دې مټې وای خدای دې دې تباه برباد کړي نو هغه غوږونو ته چې شی اچولی هغې هم نه لید هغې هم د کټ په بازو کې او ستنې هم په بړستن کې واړېدل نه ولې به په بړستن کې ستنې نه وایي ما ته پته وه د ده پلار نه و د هغه سیاسي لیډر سره به ګرځېده او د زنده‌باد نارې به یې ورولې نو بس د الیکشن نه ول وروسته دا نوکر کړی دی نو ده خو د سره نظر لګي نه بس خدای دې دا خلک پوهه کړي زه به نور څه ویم چې په شپاره ډاکټران شم هغه هم دغه ډاکټران یې نو رحیم ګله خدای دې ځواني مرکه یو کار دې د سړیتوب نه یا د نیکۍ خو دغه انجام وي که نه خو زه به ستا سره ګورم ورشه بې غیرته ستا توره باندې دلې بې غیرته انسانه